لکه مونږ هم په دغه کې چې یو پروګرام دی هم راته وینا وکړو هم راته وینا چې کله سټیډیم ته لاړو نو پروګرامونه بیا بدل کړي هغه پروګرامونه مونږ خو نو خبر یو میسټیک شوی نه دی خبرو بس کله کې نو شوی نو هغه یعنی که یو پروګرام شو نو ډیره مزه به کړی و بس میسټیک شوی هغه ټیم سره ولک شانتي دی یو بل نه خبر شوی نو مکه سلسله کې راو شوی خو لالاجي زمونږ یو نایس انسان نه مشر دی پویږي او داسې تعلق یې داسې خلکو سره دی چې موږ د دنس زده کړه کوو زمونږ چې دغه کم میسټیک راغلی ګوره ښکاره خبرې دي داسې وي دا جنت چې دا صرف په دې نه دی په سجده دی یا د حرم شریف په تګ راتګ دی دا داسې په میسټیک دی دوه مسلمانانو به یو بل سره رڼونه خفه شي بل به راشي ګوره وایي مونځ پکې قضا کوو د مسلمان هغه مات زړه روغ کا نو زمونږ داسې یو میسټیک راغلی خو شکر دی داسې نه و چې مونږ لیک سلیک پرېښو مونږ یو بل ته ځای پرېښو یا مونږ به نه که هغه جواد دی نواز دی جنید دی دا هم زمونږ داسې دي چې زمونږ داسې دا مونږ خپل بلډ ګڼو خپلې وینې ګڼو چې زمونږ د ډسټرکټ فوټبال اسوسییشن او د مرکزي تنظیم تاجران مرګرو ترمنځ غلط فهمي پیدا شوې وه چې څنګه زمونږ د دوه ورونو ولي هغه داسې و چې غلط فهمي په څه پیدا شوه غلط فهمي په دې پیدا شوه چې هر کله په سټیډیم کې د فوټبال حوالې سره څه قسمه چې کوم دی سرګرمي کېږي نو لومبې زمونږ د سابقه ډسټرکټ فوټبال اسوسییشن مردان چې 2 نمبر فوټبال لور کو هغه سره چې کوم دی د قسمت دی باره کې چې کوم خبره تر کېږي هغه چې کوم دا هغه د کابینې ممبران دي هغه راغواړي هغه باره کې چې کوم دی خبره تر وشي چونکې دا چې کوم دا دوه پروګرامونه وشو نو آی کې چې کوم دا دویم پروګرام و د اسوسییشن سره افیلیټډ چې نو آی کې چې کوم پروګرام و نو آی کې زموږ اسوسییشن سره لاجي سره وایي کوم اسوسییشن سره خبره کنټیکټ ونه شو په ټایم باندې نو په دې وجه کوم دا غلط فهمي پیدا شو بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو تاسو وینئ موږ موجود یو په خاکسار کې یقینا دا ځای چې کوم دی دا ډېر د قدر د عزت ځای دی حاجي فقیر سراب صاحب د حجره کې موږ موجود یو سره چې مخکې چې کوم دی نو کوم فوټبال پریمیر لیګ چې کوم شروع کېده هغې کې لږه غوندې څه مسله راغلی وه داسې د یو بل نه څه ګیلې شکوې شوې وې د مردان فوټبال فیډریشن چیرمن چې کوم دی علي ګوهر لالاجي او جواد بھائی لږه غوندې یو بل سره دا ناراضګي وه خو دا ناراضګي چې کوم دی یقینا د هغه وخت کې ختمېږي کله چې داسې ښکلي مشران یو ځای شي ما سره علي ګوهر لالاجي موجود دی هغې نه باول یو څه تپوس کوو سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه دی مهرباني له خو مې جي غوښتل چې زه ډېرې خبرې وکړم خو تا خو هسې تاسو ګپ لګو خو هېڅ هم نه وو او نن چې کوی بیا خوشحالي ده نه زما خو هېڅ هم جواد خو زما ورواره دی ارشاد زوی ارشاد زموږ ورور نواز زموږ وروڼه دي دې کې هېڅ خبره نشته او میسټیک راغی نو مونږ ګیله په دې وه چې اسوسییشن کوم ځای کېږي که نه نو هلته کلب کار نه شي کولی هلته به اسوسییشن کار کوي د فوټبال پریمیر لیګ شروع کېږي یقینا چې زموږ د سوچونو فکرونو هم داسې چې سوچ هم دا دی چې د مردان د خلکو ته یو فایده شي نو که موږ له پکار څه دي موږ له دا سیف اټکول پکار دی چې مخکې دا فوټبال پریمیر لیګ چې کوم کامیاب شي انشاءالله دې پریمیر لیګ سره به انشاءالله د مردان فوټبال راوچت شي او د ټول کې پکې نه چې ټول پاکستان پلیران بدلته یو ورځ ویني ټول به راځي او انشاءالله چې زه وایم چې د انټرنیشنل پلیران هم دلته راشي او په دې پریمیر لیګ کې بیا یې سیالي جی ما سره دلته کوم نور مشران هم موجود دي سید محمد صاحب دا جنرل سیکرټري دی د فوټبال اسوسییشن مردان السلام علیکم وعلیکم السلام جی روغ شوا یقینا روغ نه وه هېڅ هم دغه هم نو خو بس هغه راټولېدلي وو هسې مړه یو بل ته شو چې ګپ شپ ولګو څه وایي پریمیر لیګ شروع کېږي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ هېڅ قسم لا نه د لالاجي نه زمونږ نه د جواد دی هېڅ قسم داسې خبره اتره نشته خو معمولي غونته کې لږ لږ خفګان راغلی و هغې کې مطلب دی چې نعمان فقیر ښه راماهیته شو خدای دې عزت وکړي هغه مونږ خپل حجرې ته راوغوښتو مونږ ورته ویلي چې څه خفګان نشته خو هغه صرف دا وي چې یاره زما په حجره کې به یو پیالی چای وڅکې راغونډ به شو دا ګیلې مانې کسي دا به مروکې شي نو د هغه دې خدای عزت وکړي مونږ نن ټول راغونډ شوي یو دلته کې ناست یو خبره دغه زمونږ د ټورنمنټ ته او انشاءالله دې کې مونږ د پاکستان پسې ته دلته ټورنمنټونه کړي دي اوس به د دې نه علاوه نور هم ښه ټورنمنټونه کېږي مونږ سره اوس خپل ملګري چیمبر زمونږ مرکزي تنظیم دا ټول مونږ سره ملګري دي او انشاءالله چې څه د هغوی نه مونږ به هم دې سره مشوره کوو دوی به مونږ سره مشوره کوي نو د دې مردان او د دې خپلو تماشګرو دپاره د مردان د ولس دپاره مونږ به مطلب دی چې دا ټورنمنټونه کوو چې زمونږ د کشران چې کوم دي چې دا د نشو تماشو نه بچي د فلمونو نه بچي
حاجی ډیره مننه جی جواد بھائی که تاسو لږ دلته رالی نو ډیره بخی زه به د ټولو مشرانو نه تپوسونه نه کوم ځکه چې ټولو مشرانو خپلې خبرې کړي دي بس مختصر غونډه کې دا راته ووایه چې لکه سم دي په ذهن کې دا پریمیر لیګ را روان دی یقینا چې دا زما او ستا او زما د بچو خبر نه بلکې دا د ټول مردان د بچو د مستقبل سوال دی موږ له څه داسې پټ کول پکار دي چې پریمیر لیګ کامیاب شي بسم الله الرحمن الرحیم لومبي خو د ټولو نه مخکې زه د نعمان فقیر سراپ او د حاجي صاحب د ټولو مرکزي تنظیم تاجران ډېره شکریا ادا کوم چې دا وړې غلط فهمۍ ختمې کړئ مردان پریمیر لیګ دا د پاکستان د ټولو نه یو غټ ټورنمنټ کې دی د مردان د ټول نه غټ ټورنمنټ او د پاکستان د ټولو نه یو غټ ټورنمنټ په مردان کې کیږي دا یقینا د مردان د ټولو عوام لپاره ډیره د خوشاله خبره ده ان شاء الله جی ما سره چې کم دینو نعمان فقیر سراب چې کم دی موجود دی یقینا دام د هاکسار سټي اونرز دی او د دې لوی ایفورټو دی دا غوښتل ایس یو بل سره روان ناراضګي نه وه صرف دی غوښتل چې زما د مشران دلته راشي دی مینه لري دی سره الله دی له ژوند ورکړي دا راته ووایي جی او ستاسو خپله آنر یې د هاکسار سټي څه وایي د نن ورځ په مناسبت سره بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني چې تاسو موږ له دا موقع راکړه د نن ورځ مناسبت سره به صرف یو دوه خبرې وکړم چې د لالاجي او د نواز صاحب دی د جواد بھائی دی انتهایی زیات مشکور یم چې زه ډیر کشر یم او زما په نیمه خوله باندې زما یو خبره ومنله او هغې خپل خفګان لرې کو نو زه نن ورځ باندې ډیر زیات خوشحاله یم چې دی زموږ حجرې ته راله بلکې دی خو دا مو ووایي چې لکه زموږ وړه کې څه نشته خفګانونه مکبانونه زموږ نشته خو ما نه زما یو خواهش دی زما داسې ګیدرینګ خوښي چې ملګري راټول شي ښکلې ګپ شپ ولګي زموږ نور مشران هم راغلي حافظ ارمان صاحب غلام حسین حاجي صاحب او سالارزي حاجي صاحب نواز ماندوري د لالاجي سره خپل ټیم راغلی سید محمد صدر صاحب راغلی دی نو انتهایی زیات خوشحاله یم او لالاجي او جواد به ته دا وایم چې کله کله دک شان راځي زموږ حجرې ته دا پروګرام دا حجره مونږ له خپل کوي دا کدا خوشاله پرته او بل ستاسو په اجازت سره لالاجي ته یو ریکویسټ کوم او جواد به ته چې دا ټورنمنټ ډیر په ښه طریقه مخکې طرف ته روان دی مونږ پکې ډیر هلې ځلې کړي دي او ان شاء الله تعالی دا مونږ د کامیابولو لپاره هر ممکن کوشش وکړو خو زه دې ته صرف دا ریکویسټ کوم لالاجي ته او جواد به ته که هر څه کاري که وړوکي که لوی که غټي مهرباني وکړئ کینې په ناسته په یو بل په مشوره په یو بل دغه باندې که ډیټ ورکوئ که مخکې میچونه ایږدئ چې سم کوئ خو د یو بل په مشوره باندې وکړئ او د راتلونکو میلمنو یو ځل بیا شکریا ادا کوم ستاسو ډیره مننه چې تاسو زما شکریا جی نعمان فقیر سراب صاحب دی خبرې تاسو یقینا چې دا اونر د هاکسار سټي ما سره نور څو خبرې نواز ماندوري صاحب چې کوم دین هم خبرې کوي عجیب بس راشه السلام علیکم وعلیکم السلام دا خبره چې دغه غونډه کې دوه دا سو ای جی نن رس په مناسبت سره ما خو چې تاسو خبرې ونه کولې چې تاسو خو د دې دغه مشر تاسو یې د ټول لرسو او دا ارسه تاسو وکړل خو سو وای بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه زه به یو پیر بیا د نعمان فقیر سره ډیره زیاته شکریا ادا کوم جواد الریډي د ډایرکټر سپورټس هم دی د یو سوچ او یو آیډیا راوړه او ماته پیش کړه لالاجي سره صلاح وکړه چې دا چې موږ په مردان کې د فوټبال یو ټورنمنټ شروع کړو نو ما سره تاسو فل سپورټ پکار دی او تاسو کومک پکار دی نو زه بیا ډیره شکریا ادا کوم د خپل مرکزي تنظیم تاجران د مشرانو د غلام حسین د احسان باچا دی معزولا صاحب زموږ صدر صاحب حافظ رحمان زموږ څونه ټول مرګري دی ما سره دا ما سره پاغه کې ما سره مرګرتیا وکړه ځکه چې د دې سپورټ بغیر دا کار نه کېدو مرکزی تنظیم تاجر اتحاد مشران او د مردان فوټبال اسوسییشن چې کوم مشرانو متفقه تور باندې د چې کوم اتفاق سره او پریمیر لیگ آغاز به ان شاء الله جوش او خروش سره شروع کیږي ان شاء الله اجازت راکې د الله پامان